پنځه لنډ تازه او ډېر مهم خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا مهم خبرونه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. په لویه پکتیا کې ولسونو د علي وزیر په ننګ راپورته شوي. نن د پکتیا په ګردیز ښار کې پراخ لاریونونه ترسره شوي دي. لاریون کوونکي پر پښتون قوم د پاکستان د دولت استبدادي سیاست غندي او وایي چې لر او بر ټول یو افغان دی او د پاکستان حکومت یې پر ځپلو نشي ختمولی. دوهم خبر: د آزادو سیالیو وتلی افغان لوبغاړی باز محمد مبارز د وروستۍ سیالۍ پایلې نه مني. د افغانستان د آزادو سیالیو وتلی ورزشکار باز محمد مبارز تېره شپه له خپل روسي سیال ګومزیاکوف سره په مسکو کې سیالۍ ترسره کړه، خو د مبارز په بایله پای ته ورسېده. او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستاني په یوه خبري ناسته کې ویلي دي چې د غزني ولایت پارلماني او د ولایتي شورا ټاکنې به د 1400 کال تلې یا میزان میاشت کې ترسره شي. او په خوست کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ او د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د نیونې په غبرګون کې پراخ لاریونونه وشول. لاریون کوونکي د پاکستاني حکومت لخوا په پښتنو د روان ظلم بس کېدل غواړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر علي وزیر نیونه د پښتنو خلاف د دې حکومت د ظالمې پالیسۍ برخه بولي. او اخیری خبر هم دا چې د افغانستان نوموتی او مشهور سندرغاړي جاوید امرخیل هم د علي وزیر د یوه کس سره ویلي دي چې وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري، منصور به ګرځي مستانه ملا به دار نه لري. له تاسو ډېره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که چیرې د جاوید امرخیل په اړه او یا هم د پکتیا او خوست د لاریونونو په اړه نظر لرئ، زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.